واړه واړه هلکان یې د 1400 1400 کالو که نه چې د ده په لاس کې قرآن پکارو د ده په لاس کې سپاره پکار و که نه د ده په لاس کې تسبیح پکار وې که نه زه په دې انتظار وم که نه هغه لوپټه په سر کړې ده او په دې ټیک ټاکو باندې ګډېږي لګیا دی لوپټه یې په سر کړې ده نو چې تا لوپټه په سر کړه د دې معاشرې به څه کېږي دا د دین او اسلام دفاع دا د ختم نبوت دفاع دا د ناموس صحابت دفاع دا د خور او لور د عزت دفاع دا به څوک کوي بدل کئی دا طرز زندگی بدلو بکنه انشاءاللہ دا غین بعد بے دا خواخی و دا انگور جگڑی ختمی اول ورځ د ګاډي نه مخې ته روان وو موږ د مرګري ورتارڼې والې وو هغه خیال نه وو نو ما وخاندل باندې دا کور نه په جګړه غریب راوتلی دی د انډیا او د پاکستان میچ دی او کور نه غریب په جګړه راوځي که نه دې نه خو نه دی خبر که نه چې دیاړي شته او که نشته بیل څونه راغلی دی وړه شته او که نشته ګوړه په 100 روپۍ ده وړه په 100 روپۍ دي دوی ته خو دا پته نشته که نه هغې خواښې ته منت کومه سوال ورته کومه مورې سوال ستا دا زوی تا ته سوال کوي ښه دا انګور چې ستا دې کور ته راله که نه دا جینۍ د ناپویه ده ښه مورې دا خپله لور وګڼه څنګه چې ستا په کور کې لور ده سوال درته کوم دا خپله لور وګڼه او دغې خور ته دا چې انګور ده که نه تا ته م سوال کومه ښه دا ابۍ دا مور دا خپله مور وګڼه دې ته د خواښې په نظر مه ګوره د دې خدمت وکړه د دې خدمت وکړه دې ته د خپلې مور په نظر وګوره څنګه چې ستا په کور کې خپله مور د ټولې جګړې به ختمې شي ختمې به شي که نه انشاءالله ټول نفرتونه به ختم شي لږ ټیم دی کار ډېر دی ښه د دې نفرتونو دپاره د دې فرقواریت دپاره د دې بغض دپاره د دې حسد دپاره موږ سره ټیم نشته دی موږ سره ټیم نشته دی ښه بس الله تعالی بلل لازمي دي د الله حکمونه منل لازمي دي د محمد رسول الله په سنتو باندې په هغه زرین اصولو باندې زندگی تیرول لازمي دي تیرو به که نه انشاءالله الله دې زمونږ او ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره وګرځوي د زړه نه دغې ملګرو ته ډېر ډېر مبارکباد ورکوم چې نن دوی په خپله خوشحالۍ کې الله خوشحاله کو که نه الله یې خوشحاله کو انشاءالله زه امید لرم چې رب العالمین به تاسو نه خفه کوي چېرته هم داسې خوشحالۍ دا یو جهاد دی د دې فتنو خلاف ښه راوچتېږئ او هلته د الله خبرې کوئ هلته د محمد رسول الله د سیرت او صورت خبرې کوئ انشاءالله ډېره فایده به کېږي ښه پته به ولګي چې نن هم په اوسني دور کې داسې خلک شته چې خپل الله یادوي او محمد رسول الله زه بس کومه دا صاحب ووایي مه بس کوه کړې ده که څنګه یو سړی چېرته رشته پسې تللی و هغوی ورته چای کېښودله به زمونږ پښتنو خو دا عادت دی چې دا بسکټ په دې چایو کې وایي که خیال هم ګڼي بس هغه سخر سره نه نو سخر خو یې لا نه و رشتې پسې تللی و خو خبره لا پخه شوې نه ده دې د خدای ظالم هغه بسکټ راغستی دی چایو کې یې چوچا کړی دی بس خرې وې چې حق نوم د خدای دی دا زما زوم نشي کېدی ولې وایي دې چایو کې بسکټ وایي او زما سخت نفرت دی چې څوک په چایو کې بسکټ وایي
خبره ورانه شوه بس سړي روان شو ده په دې تلو تلو کې د خپل سر ته وویل چې کاکا لور مه راکوه مړه هغه خو بس د قسمت خبرې دي که نه وایي دې چې وکړي چې دا بسکټ وی د ده یو خپل خوند دی پسې ورک به منزلونه ګورې په کومو لارو کې چې ناست به ومه په هغې لارو به سرونه ګورې او کله د مرګ نه چې خبر شي زما بیا په قبرونو به نومونه ګورې موږ سره قدر نه وي خوا کې را سره ناسي او زه یم ساتلی باز مې لاس نه لاړو بیا به د زړه په غوښو نه ساتم بازونه موږ سره قدر نه وي او چې بیا کله رخصت شي که نه ما لیدلی دي بیا مقبرو کې قبر ته ناستي څوک وایي دا مې مور ده ډېر ورپسې غمجن یم دا مې پلار دی ډېر ورپسې غمجن یم او نن ګورم هغه سپین ږیری بابا د پردي دوکان مخې ته ناست دی که نه څومره غمجن دی څومره غمجن دی او دی دلته دنیا کې مصروفه دی دوستانو سره مصروفه دی د سره ټیم نشته چې دغه سپین ږیری بابا سره کیني که نه زه بله ورځ یو جرګه کې ناست ومه هغه ماشومانو یو بل سره وی جنګونه کول وایي مور زما داسې مې ویل که نه اوس پنځه شپږ زامن دي روزګار تقسیم شو هر څه تقسیم شو چې د مور نمبر راغی ما اوس غوږ نیولی چې دوی به څه کوي نو یو بل ته وایي مور به تا سره وي بیبی به تا سره وي ما ته وګورئ نن بیبی غریبه پریشانه ده غمجنه ده ښه ته زنانه له لاس ونیسې که نه زنانه له لاس ونیسې که نه ته به نبض ورله ګورې رب کائنات پوهېږي چې تا په کوم خیال نیولی دی ستا د سترګو په خیالات عليما بذات الصدور ستا د زړه په اراده پوهېږي ولې نه پوهېږئ ما ته وګورئ تاسو ما ته ګورئ زه څومره سید او په ادب احترام ناست یم ولې تاسو ما ته ګورئ ما له حیا راځي که نه نو ته ولې نه پوهېږئ چې ان ربک لبالمرصاد الله تاسو ته ګوري نو داسې نه ګوري که نه مانه صرف ګوري نه ده داسې ګوري لکه ښکاري چې خپل ښکار د شیشه اغوستی د یو سترګې ورته بنده کړې یې یعنی الله تا ته ګوري بیا هم تاله حیا نه راځي